خبر طالبان د فیروزکوه ښار کې دوه میرمنې د پتلون اغوستلو له امله وهلي دي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو مو هرکلی کوم. د غور په مرکز فیروزکوه سیمه کې سرچینې تاییدوي چې طالبان نن چهارشنبه د اوري پر 18 دوه میرمنې د پتلون اغوستلو له امله وهلي دي. دغه سرچینو د 800 رسپانټ ته ویلي کله چې دغه دوه میرمنې د توکو د پیرولو لپاره بازار ته تللې وي د طالبانو سخت او تاریخجن چلن سره مخامخ شوي دي. سرچینې تاییدوي چې دا دوه ښځې د طالبان له خوا وهل شوي او وروسته ټول هغه میرمنې چې په ښار ته راغلي وي خپل کورونه ستنې شوي دي. د دې مخکې هم د طالبانو کابل په پل باغ عمومي سیمه کې یو میرمن د پتلون پورته پایڅې له امله وهلې او ټکولې ده. طالبانو خو ته حکم کړی چې اوږدې جامې واغوندي، شریعت حجاب مراعات کړي او ماسک ودري تر څو چې مخ ونه لیدل شي. د طالبانو امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت یو شمېر کسان محسوبونه په توګه ګمارل دي چې د خلکو کړنې وڅاري. له بلې خوا دیني او چارو ځینې کارپوهان وایي چې شرعي حجاب هغه دی چې د ښه زینت او عورت ترې ښکاره نشي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.